لنیکه مرغه د پښتو او دري دواړې ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي. خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخليدل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یوه پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. جملې لیکل شوي دي. یو دا کولی شي چې هغه په غږ کې ثبت کړي. د افغانان کولی شي، د دري لپاره کولی شي، د پښتو لپاره کولی شي، نور ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولی شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په غږ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي. ان بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي وعلي د هغه د پاڼې د ناجوړي وعل شوي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي